او که بیا هغه د پنجاب او د عیسای جنګ و د هغې د ګټو دپاره جنګ و بیا اوس هم روان دی نو بیا دلایل مت راشه بیا جنګ ته زور ورکړه بیا دا خبرې مه کوه چې بهانه ختم شوه او هغه دی و دغه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم عزیزانو، افغانانو، مجاهدین ورونو، لایو خپرونې ته په خیر راغلی. د نن موضوع مو هلمند کې د نیویارک او واشنګټن ساتونکو له لورې قتل عام په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي. تاسو به لیدلي وي چې د هلمند ولایت کې په یوه کور باندې د امریکایي جاسوسانو او د هغوی د مزدورانو له لاسه د هغوی د چورلکو او د پیلوټانو په واسطه باندې بمبار شوی ده او دغه کور کې ماشومان، تورسرې، وړې وړې ګلالۍ جنکۍ او ځوانان یې شهادت رسولي. د واشنګټن ساتونکو دپاره د امریکا روزل شوي جاسوسان او د هغوی د مزدورانو لخوا نه دغه رقم وحشت او بیا په عین وخت کې د رسنیو خاموشي. تاسو به د ځینو پلورل شویو اجیرو مزدورانو امریکایي ترجمانانو لخوا د لوګر هغه پیښه د هغه غندل لیدلی وي چې څومره په لوړه کچه باندې د امریکا او د CIA مزدورانو، هغه خلک چې امریکا او CIA روزلی وو، چې یو نوم، د پلار نوم، قوم، کلی، هر څه یې رسنیو ته وړاندې شول چې هغه خلک بېګناه نه بلکې نظامي خلک وو، لیکن دوی هغه نه متعلمین جوړ کړه. هغه خبریالان چې خپل ضمیر په ډالرو خرڅولی شي، د امریکایانو غلامي او مزدوري کولی شي، د امریکایانو اشغال طلبي کولی شي، هغه ډېر په اسانۍ باندې لاربکیانو نه محصلین هم جوړولی شي. هغه ډېر په اسانۍ باندې د امریکایانو په ټانګونو کې ناست امریکایي اشغالګرو نه ملکیان جوړولی شي. هغوی د CIA په مرکزونو باندې د حملې په وخت کې د استشهادي کنډکونو لخوا د ګزارونو په وخت کې هلته له ناستو صلیبیانو نه ملکي انجینران هم جوړولی شي. هغوی د امریکا د B-52 د طیارې د نسکورېدو په وخت کې هغه پیلوټانو ته حافظان د قرآن هم ویلی شي. ځکه یو څوک چې د پیسو په بدل کې خپل ضمیر، وجدان، ناموس هر څه خرڅولی شي، هغه ته بیا دا اسانه ده. راځو د لوګر او د هلمند د پیښې ترمنځ توپیر ته، ګیفت ته، هغه فاصلې ته. که د لوګر په برید کې ملکیان وژل شوي وي، ویډیو، تصویر، د مړو جسدونه ولې له رسنیو نه پټ شي؟ یو. بل، لوګر ولایت څه د بنګلادیش یا د ساوت افریقا کومه جزیره نه ده چې خبریالانو لاسرسی نه ورته درلوده. لوګر د کابل په 40 کیلومترۍ کې پروت ولایت ده. په دغومره فاصله کې خبریالانو ونه شو کولی چې تر ننه پورې یو راپورتاج په دې باندې جوړ کړي او ثبوت سره رسنیو ته وړاندې کړي چې دغه خلک ملکي خلک وو. لیکن په مقابل کې نن د هلمند د پیښې طالبانو یا په سوشل میډیا کې سوشل ورکرانو له سند سره یوه ویډیو لاس په لاس کړله چې هلته واړه ماشومان، ګلالي ماشومان د دغه وحشي امریکایي روزل شویو مزدورانو لخوا نه دا چې په شهادت رسېدلي بلکې ټوټه پرچه مازغه او وینې ګډ وډ له غوښو سره د کور په غولي کې پراته دي. هغه څوک چې دغه شهیدانو ورثه دي، وارثان دي،
د هغوی له خولې نه دا اقرار ده چې د امریکا روزل شویو جاسوسانو دغه پیښه دغه وحشت کړی ده. اوس راځو د ژورنالستانو رسالت او بېطرفي ته. لوګر کې د امریکایانو له روزل شویو جاسوسانو نه محصلین جوړ کړل، خو لیکن نن د هلمند په پیښه باندې هغه دردونکې پیښه چې یو څوک معمولي لږ غوندې ضمیر و وجدان ولري دا ویډیو نشي کتلی. ما تر پایه والله بالله که کتلی، ځکه زه په کور کې بچي لرم، تورسري لرم. ما ته مې هغه بچي و هغه تورسري، ما ته خپل مصطفی جان، خپل احمد او محمد، ثنا او کلثوم مخې ته درېږي. نو د غرب روزل شویو ژورنالستانو، خبریالانو، مزدورو رسنیو په ډالرو پلورل شویو بې ضمیره د بلیک واټر جاسوسانو ستاسو دپاره یو شعرم یو شاعر لیکلی ده چې متاسفانه د شاعر نوم ما ته نه راځي، خو هغه شعر دا ده، وای قلم د زما په وینو سور د خبریاله، قلم د زما په وینو سور د خبریاله، او فکر دی د سور کافر مزدور د خبریاله، لګیا یې د پردیو ارزښتونو ته خدمت کړې، لګیا یې د پردیو ارزښتونو ته خدمت کې، ګڼلی دی دا خپل ولس تربور دی خبریاله، ته بوخت یې د ډمتوب په مجلسونو، په مجلس په راپورونو، خو زما کلی بیا ماته سور تنور د خبریاله. ستا دپاره د انډیا سریالونه ډیر مهم دي، ستا دپاره د بالیوډ د فلمونو اداکاران ډیر ضروری دي، ستا دپاره دا راپور ډیر ضروری ده چې د CIA او د بلیک واټر روزل شوي مزدوران او جاسوسان دا متعلمین معرفي کې. که طالبان په 20 حمله کوي ملکیان دي پکې، که طالبان په ارګه حمله کوي ملکیان پکې وژل کیږي، که طالبان د CIA په مرکز باندې ورځي ملکیان پکې وژل کیږي، که طالبان رینجر او د اشغالګرو ټانګونه په بمونو الوزوي ملکیان پکې وژل کیږي، که طالبان کومه قلی اردو په بل مخ اړوي ټول پکې ملکیان وژل کیږي. اوس مونږ نه پوهیږو چې د تاسو دا نظامیان چیرته اوسیږي، په خرو سفر کوي، په اوښانو یې کوي، مریخ کې اوسي، ارګ کې ملکي، قلی اردو کې ملکي، د CIA دفتر کې ملکي، ارګ کې ملکي، رینجر کې ملکي، ټانک کې ملکي، B-52 کې ملکي، د هندوستان تیارو کې ملکیان، د تاسو په هغه بمبیرکو ټول ملکیان دا نظامیان مو چیرته دي؟ دا خو موږ ته لږ راوښیئ که نه یارانو. الله مو تباه که، الله مو ذلیل که، تر څو چې رسنۍ اصلاح نشي، تر څو چې د غرب روزل شوي، د غرب پاخور لوی شوي بې ضمیره په 150 میلیونه ډالرو پلورل شوي ژورنالستانو ژبې پرې نشي او سترګې راونه ویستل شي، تر څو افغانستان کې سوله ناممکنه ده. وام اورېده قاري صاحب محترم، لینک درته اچو، لایو خپرونې ته راشه او وا دې اورېده زیاتینو مخکې به ځو انشاءالله. قاري صاحب محترم که د مونږ غږ اورې نو لایو خپرونې ته راشه، د لایو لینک هغه مې هم در لیږلی ده او د اسټیم یارډ لینک مې هم در لیږلی ده.
نو ته چې راشه لایف ته نو لا به د چا خبره وا دې اورېده کار وشي انشاءالله. نو ته چې زما د بچی مظلومیت، زما د بچی ټوک ټوک اندامونه، زما د بچی شیندلې مازغه، ما د بچی په وینو سره دیوالونه رسنیز نه کې، ستا ژوند په کومه معنا باندې، ستا ژوندي پاتې کېدل په کومه معنا باندې؟ ته د عیش او عشرت کوه، ته د په محفلونو کې ډمې ګډوه، ته د شرابو نشې کوه، زما ولس به په وینو کې لت پت وي. طالب په قلی اردو حمله کوي ملکیان، د CIA په مرکز حمله کوي ملکیان، د تاسو په بیسونه حمله کوي ملکیان. نن هغه بې ضمیره امریکایي ترجمان د حج او اوقافو غلام او مزدور وزیر د پیغلې زوی نن چیرته ده؟ حلیمي، قاسم حلیمي چیرته ده؟ غږ مې درځي؟ د کاڼه او د ړانده زامنو غږ درځي؟ د لوګر د پیښې غندونکو نن مو د هلمند په ماشومانو باندې ولې سترګې ړانده دي؟ د لر او بر سیکولرانو او کمونیستانو نن مو په یوه ناره باندې د یو خبریال وژل غندل. دغه د مظلومو هلمندیانو هلمندي ماشومانو اواز مو ولې جګ نه که؟ سیکولرانو د سرې ټوپیو او د شنو ټوپیو د غرب لنډغرو نن خو مو په ټویټر کې د خبریال او د لوګر د پیښې غندنه ډېر په ویاړ کوله. نن د سیکولرانو، د کمونیستانو، د غرب د تالیسټو، د امریکایي مزدورانو، د مساجد او د منبر توهین کوونکو، په علماو باندې تاخت و تاس کوونکو ټول اکاونټونه چک کوي. د هلمند په پیښې باندې ګونګه خاموشي ده. خو خبردار ټولو رسنیو ته، ټولو ژورنالستانو ته، ټولو سیکولرانو ته، ټولو خلقیانو ته، ټولو پرچمیانو ته، ټولو نشنلستانو ته وایم چې یوازې زمونږ خپرونه ستاسو دپاره کافي ده. د میلیاردونو میډیا په مقابل کې مونږ یو څو کسان په نشتو وسایلو د تاسو لپاره کافي. عزتمندو لایف خپرونه شیر کوي. مونږ د میډیا په انحصار کې یو. مونږ د هغه ژورنالستانو سره لاس او ګریوان یو چې خپل ضمیر، وجدان، ناموس، عزت، رسالت، اخلاق هر څه په ډالرو باندې پلورلی دي. نن که د هلمندي ماشومانو شکېدلي ګریوانونه، شیندلي مازغه، ټوک ټوک وجود، کباب کباب غوښې، په وینو سره دیوالونه، آه او فریاد، ژړا او ویر نن ما او تا خلکو ته ونه رسو، دا مسؤلیت خو بل څوک نه ادا کوي. نن که د هلمندیانو غږ ما او تا جګ نه کو، ډاډه اوسېږئ سبا د ما او د تا د بچی غږ جګول خلاصه کوي چې د دفن او د کفن به څوک نه وي. نن د ټولو غرب فکره هغه څوک چې له طالب سره، اسلام سره، منبر سره، مقدساتو سره، جماعت سره، مدرسې سره، لونګۍ سره، کلمې سره، قرآن سره، حدیث سره تضاد لري. نن تاسو وګورئ د هغوی اکاونټونه وګورئ چې د دغه هلمندۍ ماشومانو، ګلالۍ وړو وړو جینکیو، غاټولانو د ګلاب ګلونو باندې څنګه خاموشه دي، څنګه په یو حالت کې هغوی پراته دي. تاسو هغه ویډیوګانې کتلې دي؟ الله، دا به د چا موري، دا به د چا بچی وي، دغه پروت ځوان به د چا پلار وي، دا به د چا جګرګوشه وي، د چا د زړه ټوټه به وي. تاسو کور کې بچی نه لرئ، کور کې ماشومان نه لرئ،
ته خدای چې د هر چا په کور کې یو ماشوم وي او په هغه کور کې 40 کسه 50 کسه غړي ځوانان ماشومان زنانه سپینګیري وي دغه ماشوم لکه د طلا غونډاره پکې رغړي رارغړي د ټولو ورسره طبیعت برابري که نه نن په یو کور کې تر 6 اوو پورې زیات همدغسې د ګلاب ګلونه دغسې غوټیګانې دا یې مازغه وینې هډوکې خاورې دیوالونه او خاټې هر څه ورته ګډ وډ کړل څه رقم په بېحسۍ او بېڅوکۍ کې پراته وو څه رقم هغه وینه بهېدلې وه مونږ ته د دغه مظلومانو مونږ کله هم دا نه دي ویلي چې طالب دې ولې مړ کړ ولې دې په شهادت ورسو ولې د طالب د شهید جنازه په ټانګ پسې کاش کړي سیکولران خو یې نه وایي مونږ هم دا نه وایو ځکه چې هغوی خپل غچ اخلي هغوی خپل انتقام چاته نه پرېږدي دغه مظلومانو څه کړي دي ته خو سره علاقمندان یې تا ته خو جنګ ډېر اسانه ده نو پرابلم واټ از ډز چې شروع وکړي بس دا غار په دې ولې او هغه په دې ولې نن د دغه ماشومانو جرم او ګناه څه وه په کوم جرم دې په شهادت ورسوه ولې د لر او بر سیکولر ملحد غدار شرابي نشهیي زناکار لوتی ټول نن پې باندې خاموشه یاستئ لیکن هغه د لوګر پیښه چې ټول همدغسې ملحدین او سیکولران همدغسې قطاع الطریق همدغسې د سیاسي روزل شوي مزدوران پکې ووژل شول لیستونه یې درته راوړه تا د پانتون محصلین ته نه جوړ کړل طالب د تعلیم او د تعلم او د پانتون او د ترقۍ دښمن معرفي کړه مذهب او دین او هر څه ته د کنځلې ورته وکړې نن د اوقافو وزیره د پیغلې زو د مونږ غږ خو هم واوره که نه د دغه مظلومانو غږ واوره نن راجیګ څه چې هغه ورځې د شراب وهلي وو له خولې نه د زګونه بادېدل د دې اسلام اتلانو او علمبردارانو د صلیب ماتونکو ته د تان او لعن ویلې تاخت و تاز د پې کوه نن ولې خاموشه سیکولره غلامه ترجمانه مزدوره په ډالرو روزل شویه پلورل شویه بې وجدانه نن ولې خاموشه مونږ هم خاموشه سو مونږ هم چپ شو په دې هر څه باندې خاورې واچو تظاهرات وکړو جلوسونه وکړو خپل حق په تظاهراتو وغواړو دیموکراسي ده که نه جمهوریت ده صحیح ده دا د بېغیرتۍ درس مونږ ته مه راکوئ زمونږ افغانانو ته د بېغیرتۍ درس مه ورکوئ داسې وایي چې مونږ بېغیرته یو لکه شاه شجاع غوندې مخ راواړی ورته مونږ غلط شولو امریکایان هسې هم درنه روان دي تښتي قاري صاحب راغلی د الله پاک مو عزتمن لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم قاري صاحب سعید خوستی لایق خپرونې ته په خیر راغلی له یو دردناکې پیښې سره له یو بوږنوونکې پیښې سره مو نن بیا لایق خپرونه د قاري صاحب محترم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او له الله تعالی نه مو امید او ارزو او هیله دا ده چې دغه پیښه د دغې امریکایانو د مزدورانو د وحشي ځناورانو وروستی پیښه شي او دا د دوی وروستی ظلم شي او د الله تعالی نه ارزو دا ده چې نور د دغې ظالمانو په تابوت هغه وروستی میخ هم ټک وهل شي او د افغانستان دغه پاکه خاوره د دوی نه د دوی د دې نجسو پلیتو قدمونو نه پاکه شي زه د دې پیښې په اړه خو سړی څه نشي ویلی زه خو بیخي څه نه لرم یعنې دا ویډیو کتل بیخي زه خو ویډیو هم نشم کتلی باور دې وشه د مازدیګر راهیسې مې جرأت نشو کولی چې ټویټر ته یې پورته کړم ما به چې ټویټر ته مې ویډیو ویوړه چې ویډیو به مې راته پلی کړه ما به بس ګوتو به مې کار پرېښو ووتم د موبایل به مې بند کړو دا لومړی وار هم نه ده اول ځل نه ده په تېرو 20 کلونو کې داسې وحشتناکې بوږنوونکې دردوونکې پیښې څو وارې تکرار شوې موږ له دې دښمن نه ګیله نه لرو موږ دښمن ته زارۍ نه کوو موږ دښمن ته ژاړو نه
موږ د دښمن نه د ترحم تمه نه لرو. موږ د دښمن نه د زړه سوي تمه نه لرو. موږ هغه ملت نه یو چې داسې پیښې په اوښکو بدرګه کوو. موږ دوی ته وایو چې څومره مو چې په وس پوره وي دومره دا ملت ووژنئ. د دې نه د لوی وحشت تمه هم له تاسې نه کېدلی شي. او د الله په ذات قسم خورم که چېرته د دې جهاد برکت نه وای، د دې جهاد ویره ستاسې په زړونو کې نه وای، ای سیکولرانو، ای ملحدانو، ای د نیویارک او واشنګټن ساتونکو، که د موټر بم او د دغې مجاهدینو د غاښ ماتونکو ګزارونو ویره ستاسې په زړونو کې نه وای، په الله قسم دا پیښې به یوازې په هلمند کې نه، دا به په ټول افغانستان کې تاسې په ورځني ډول تکرارولې. تاسې به په ورځني ډول داسې پیښې تکرارولې، ځکه تاسې ته دا ملت له دې نه هم ډېر پردی ښکاري. تاسې ته دا ملت له دې نه هم ډېر دښمن ښکاري، او تاسې د دې ملت په وینو له دې نه هم سخت زړه ډک ده، او په دې مو هم زړه نه یخېږي. خو موږ تاسې ته بیا تکراروو چې موږ زارۍ نه کوو، تاسې ته سوال نه کوو. ستاسې او د موږ لار معلومه ده، ستاسې او د موږ مسیر معلوم د خپل منځ کې سره. او ان شاء الله وهو العزیز، ان شاء الله وهو العزیز، چې په لنډ وخت کې به موږ ملت ته ستاسې د ټغر د ټولېدو زیری ورکو، او دې ملت ته به په لنډ وخت کې ستاسې څخه د دې پاکې خاورې د پاکېدو زیری ورکو ان شاء الله. خو موږ ګیله د چا نه کېږي. مبین صاحب لږ وروسته بیا دا ویډیو هم واچوئ، اگر چې زه یې د لیدلو تاب نه لرم، خو دا ویډیو تاسې بیا هم لږه څه ناڅه پلی کړئ چې دا خلک یې وګوري. زموږ ګیله له چا نه ده، موږ چا ته غوسه راځي، زموږ ګیله د 150 میلیون ډالري اجیرو رسنیو څخه ده، د هغه خرڅ شوي پلورل شوي ژورنالیست څخه ده چې د یو څو ډالرو یو څو افغانیو معاش په بدل کې خپل ضمیر پلوري، خپل انسانیت پلوري. اسلام او افغانیت خو له ده کډه کړې، هغه انساني عاطفه هم نه لري چې په دې مظلومو معصومو ماشومانو ته رحم وکوي، په دې معصومو او مظلومو یتیمانو یې زړه وسوځي او چېرته یو راپور پرې جوړ کړي او د دغې ظالمانو وحشیانو دا وحشت راښکاره کړي، څرګند کړي. د لوګر په عزره کې مجاهدینو اربکیانو وژل، د اکبر خیلو د قوم محلي او اردو او پولیس یې ووژل. مبین صاحب زما غږ شته؟ بله قاری صاحب تاسو غږ شته ستا غږ شته و، غږ دې شته. مهرباني کړئ. ویډیو هم تیاره ده قاری صاحب، هر وخت چې زړه و ویډیو هم صحیح. په لوګر کې د اکبر خیلو د قوم اربکیان مجاهدینو ووژل او باید وژل شوي وای. هغه مجاهد ته د الله اجر ورکړي چې دا پلان جوړ کړی و، ځکه په هغې کې ټول هغه خلک وژل شوي دي چې هغه بې موره بې پلاره چرسي پوډري وو. امریکایانو دته وسله ور پر غاړه کړې وه د ملت د وژلو، زورولو، دردولو په خاطر، او انتظار هم عملیاتو ته وو. دوی عذر ته روان وو چې په دې مظلوم ملت عملیات وکوي، خو مجاهدینو په هغه ځای کې مردار کړل. په هغې کې یو ماشوم نه ده وژل شوی، یوه ښځه نه ده وژل شوې، هېڅوک نه ده وژل شوی، مظلوم بې ګناه، په استثنا د 2 ملکي کسانو. خو بیا هم د هغې اربکیانو، د هغې ملیانو انتقام دوی د معصومو ماشومانو نه اخلي، د بې ګناه ماشومانو نه یې اخلي. موږ درته وایو چې موږ ووژنئ،
په تیرو 100 کلونو کې به ثابته نه کوي چې طالب د خپل مرګ ژړا تا کړې وي چې ولې مې وژنې. په تیرو 100 کلونو کې به ثابته نه کوي چې طالب د خپل شکنجې ژړا تا کړې وي چې ولې مې شکنجه کوي. نه، قطعا نه. ما ووژنه، ما شکنجه کا، ما سره ظلم وکوه، هر ډول دی چې په زړه غواړي هغه ما سره وکوه. زه ستا سره د جنگ په میدان کې ولاړ یم. زه سوال نه کوم، درته زارۍ نه کوم، خو یوه خبره کوم چې بېګناه ولس، دا بیچاره ولس مه وژنه. ښځې ماشومان مه وژنه. دا انساني اخلاق نه دي. مبین صاحب تاسې ویډیو واچوئ. قاري صاحب محترم، مخکې له دې چې ویډیو واچوو، د لوګر پیښه لر او بر سیکولرانو، ملحدینو، منافقینو، رزیلانو، شرابیانو، پوډریانو، نشنلیانو داسې بدرګه کړله. لیکن دغه نننۍ پیښه د هغه پیښې سره توپیر په څه شي کې ده؟ ولې دغه سیکولرانو د نن پیښه، دغه ملحدانو، دغه نشنلیانو، دغه چې د چا خبره ازادي د ښځو په ګډا باندې ګټي، نن خاموشه، نن ټویټر اکاونټونه، فیسبوک، هر څه وګوره، هیڅ مشکل نشته، نو پرابلم. کنه دا د هلمند ولایت دا د ساوت افریقا کوم ځای ده، د افغانستان پورې تړاو نه لري. دا دومره لوی مبین صاحب د دغې وحشیانو څخه موږ دا توقع او تمه نه لرو چې دوی د څه ولیکي. موږ د دوی نه د څه لیکلو تمه نه لرو، ځکه د موږ او د دوی دین جلا ده، د موږ او د دوی مذهب جلا ده، د دوی او د موږ عقیده جلا ده. موږ دوی په هیڅ شي سره شریک نه یو. دوی د الله د دین دشمنان دي، سیکولران دي، ملحدان دي، موږ مسلمانان یو. موږ او دوی په هیڅ شي کې اشتراک نه سره لرو. خو موږ دا وایو چې ای نشنلیانو، ای لر و بر سیکولرانو، ملحدانو، دغه وحشت ته توجیه مه لټوئ. تاسې به وګورئ، اوسه پورې رسنۍ غلې وې، دا د نن ورځې پیښه ده، خو اوس دا ویډیو موږ راپورته کړه په ټویټر کې او دلته په فیسبوک لایفونو کې موږ راپورته کړه. اوس به تاسې وګورئ، دا خلک به بیا دغې ویډیو ته، دغې وحشت ته هم توجیه لټوي. د نیویارک او واشنګټن د ساتونکو دغه عمل به توجیهوي. تاسې وګورئ، تاسې به وګورئ، دا عمل به توجیهوي. موږ د دوی نه دا نه غواړو چې تاسې د مظلومانو غږ پورته کړئ. تاسې هېڅکله د مظلومانو غږ نشئ پورته کولی، نه به یې پورته کوئ، ځکه دا ملت تاسو ته دشمن ښکاري. په دې ملت کې هر هغه څوک، هغه که ښځه ده، که ماشوم ده، که سپین ږیری ده، چې هغه سیکولر نه ده، ملحد نه ده، هغه د دوی دشمن ده. د دوی عقیده دا ده چې دا باید ووژل شي، دا باید ختم شي. شاهین صاحب محترم، هغه ویډیو الله مو عزتمن لره. شاهین صاحب محترم، الله اکبر. بس شاهین صاحب، بس دا ویډیو قاری صاحب محترم. مبین صاحب، نو سړی به څه ووایي؟ الله دې رحم وکړي. زه خو ولاکه د ویلو دپاره څه لرم. شاهین صاحب د خلکو ته وخت ورکړه، ملګرو لایق خپرونه د سره شیر کړه. محترم سلام قاری صاحب، محترم سلام ورونو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لایو در سره شیر کې را بشو سوال او جواب ته دی ورونو ته. اول خو موضوع معلومه ده، په موضوع کې چیرې دی غږیږي. مبین صاحب وخت ورکړي وای و دقیقه او سوال لري. قاری صاحب شته څنګه؟ مهرباني
مهرباني وروره تاسو وغږیږئ. رحیم وروره مایک هم خلاص کړئ. رحیم صاحب که رحیم صاحب خلاړه د بل ګولد ګولد وروره ګل دی ګولد وروره مهرباني وکړئ مایک هم خلاص کړئ. محمد وقار صاحب مبارک مایک هم خلاص کړئ. وقار صاحب مهرباني وکړئ. وقار شته आवाज شاهین صاحب؟ نه والا قره‌باغی صاحب قره‌باغ جان مهرباني وکړئ ورو. قره‌باغی صاحب مهرباني وکړئ. نه پوهېږم د ورونه ولې نه غږېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم ته سلامونه کوم او خصوصا د نورو ملګرو ته سلامونه کوم. خو بیا سره ټول ساتم په ده. نو جنرال مومن صاحب کوم خبرې قاری صاحب وکړه او کوم دې سیدا کوم ویډیو تاسو ته وکړه دا ډېر وحشت کړه ده. پوه شو بالکل دا ویډیو د کتو نه څوک وګوري نو دوی خو دغه ظلم باندې مقصر کړي بیخي نه خبريال پورته کوي نه بل چا داسې کوم پوسټ وکړي چې دوی دغه کاره کې میډیا ته نو دا خو دوی وحشتونه کوي دا خو دوی کارونه دغه شی دی پوسټ نه دغه ترس پر چا پوسټ کړه ده نه دغه شی دی کاروي چې دوی دغه میډیا ته کاره کې پوسټ وي چې دوی کوم کار وسی هغه مطلب لکه څنګه خبريالو ټول میډیا پیدا کړه پوسوي او کوم دغه عوام چې ختموي سره خو د کار کوي نه ورته دا یو وضاحت وشي چې دا د وزارت مالیې ویاند خبريال نه خو خیر خو سات څو کول دا خو دی نفر ول پوسوي ټول فیسبوک ټول میډیا پیدا کړه پوسوي او دا کوم نن لوان سر کوم د ظلم کړه د پوسوي هیڅ چا نه پوښتنه د پکړه نه دا غږ چا پورته کړه د پرته نه سوای دغه باندې خو دې سترګې پټې کړې دي. قدرمن شیخ قره‌باغی صاحب خپلواک افغان مهرباني وکړئ سوال ته مراش. خپلواک شاهین صاحب ملګرو باندې کوم غږ کوو چې مایک نه خلاصي قطع کوی بلاک بټن پسې وها او دلته د موږ وخت ولې خرابوي. A1 مهرباني وکړه. A1 مدام قاطس افغان مبارز شاهین صاحب ماته ښه قره‌باغی تاسو سوال مو که تبصره دې مو کړله او بیا هم راځې نو تا سره موږ څه وکړو د بلاک بټن دې خدای ژوندی لري دا مه کوئ دلته سټډیو کې خلکو ته وخت ورکړئ وروره مهرباني وکړه افغان مبارز تاسو غږ نشته دی خراب دی غږ د مکمل 140 کې خراب ده را بشو د نور ورونو ته عبدالصمد ورور سلام علیکم سادات صاحب مایک خلاص کړئ سادات صاحب محترم ما کوي څونه په احترام تاسو ته وایم محترمه ګلاله قدردانه بیا مایک نه خلاصوي ولې به انټرنیټ هم کار نه کوي چې راوای نه خله بیا وا مهرباني سادات صاحب سلام علیکم جنرال سلطات او قاری صاحب ته شاهین صاحب ته مبارک صاحب ته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم الله ما عزتمن لره قدرمن مهرباني وکړه محترم خاص موضوع نه پوهیږم موږ کلن په ایران کې خو مقصد کار سره او اصلا د موضوع هلمند کې د امریکایي جاسوسانو د هغوی د مزدورانو لخوا دلته لاندې موضوع تیریږي مروره نو د نیویارک واشنگټن ساتونکي له لوري قتل عام شوی د بمبار شوی نو هغه خو اول اخر د اسلام دشمنان دي کله د اسلام سره جوړ راځي هغه خو چې راغلي وم دا خطر نه ورغلی چې دغه څو تر دې کلو پورې مساج چې د جنگ شروع کړی دی د اسلام د ختمولو لپاره راغلی و غواړي چې دا نوی نسل دی خپل خواته راوړي نو هغه د دې لپاره نه راغلی چې موږ وطن آباد کړو موږ وطن کې آبادي جوړ کړو په
خو داسې کسان یې راویستي دي چې هغه ګره دغسې له لوټماره خلک دي قدرمن چې قتلعام وکړي، امتیاز واخلي، الله فقط پیسې واخلي. حالا نو هغه داسې یو پاسپورټو سره په افغانستان کې ناست دی، کله چې حالات خراب شي هغه به ځي. خو د ملت ډیره مننه علامه عزتمن لره. شاهین صاحب دغه بل خان رور ای خان ای خان مایک مخلاص که ای خانه مجاهد رور مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. مجاهد صاحب مایک کم خلاص. عبدالصمد صاحب خبرې مو وشولې، علامه عزتمن لره قدرمن شئ، دلته بل چاته واخ ورکړئ. مجاهد صاحب مهرباني وکړئ. مجاهد صاحب نسته. محمد حمزه سوال وکړئ ورور. حمزه صاحب مایک هم خلاص یې وروره. مجاهد صاحب په دغه حال د انټرنیټ دی. محمد حمزه کامره دې مونږ څه کوو؟ مایک د خلاص خبرې وکړه وروره. السلام علیکم مبین خان. وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ورور. وروره مایک دې خلاص کړه، په مایک ګوتې مه وهئ، مایک خلاص بند مه کوئ، مایک خلاص کړه ماسې پرېږدئ. او صحیح شو غږیږي بیرته بان که څه صحیح شو. مهرباني خانه جوړ خې شکر د مهرباني وکړه. مبین خان دا کوم ستر وحشت دا یقینا دی چې دی زموږ د مجاهدینو زموږ د طالبانو نه د پنجاب سره د دې کوم دښمنی سته. دی چې کومه دښمنی دی ټول د امریکایي غلامان دي او دی چې ټول چې دی زموږ په خلاف نه دی د دین غواړي نه دی دغه غواړي او نه دی زموږ په مذهب د مسلماني کوي. دا چې دی دا ټول د دیموکراسي مسلمانان دي. او د کارسي نه یو سوال دغه لرم. مهرباني وکړه. زما غږ درځي؟ هو غږ دې راځي. مهرباني وکړه وروره. دا قطع که شاهین صاحب بل کس راواخ. سرباز وروره مهرباني وکړه. سرباز السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلته جوړې تازه یې؟ شکر ده الحمدلله. مهرباني وکړه. دا هلمند بیا خو داسې ده که نه که طالبان چېرته په پردۍ کورې کې نه پټې دا یو دا څه نه کېده. ښه تاسو کور کوم ځای کې ده؟ زموږ کور څه کوي چا چېرته وي یو تا کور چېرته ده یو؟ د ما کور خو په لوګر ولایت مرکز پل عالم د قمندانۍ څنګ کې دی. تا کور چیرې ده؟ زما په خوست کې ده. خوست په کوم ځای کې ده؟ خوست نه څه کوي چېرته وي یو؟ نو خو ما درته وویلې پوره ادرس ته م راکړه. د خوست په کوم ځای کې ده؟ زه تذکره خو نه راته جوړوي که تذکره ورته جوړوې نو تا ولې ما نه پوښتنه وکړله؟ اوس یې په کوم ځای کې؟ اوس زه په خارج کې اوسم. اوس خارج کې اوسېږې؟ څومره وخت کېږي؟ دا اته کاله کېږي. کله کله کور ته ټلیفون کې؟ کورنۍ سره دلته یم. ښه کومه شپه د تاسو په کور کې د تره زامنو په کور کې کوم طالب شپه کړې ده په زوره درغلي دي؟ خوست ته خو راتلی نه شي. دا خو معلومه خبره ده چې خوست نشي راتلی. څنګه نشي راتلی؟ څنګه نشي راتلی؟ څو ورځې مخکې څومره درته مردار کړه؟ دا چېرته و؟ دا روزانه د بازارو کې دا کمپانیان مردارۍ غزوي تاسو کمپین څونه مردار کړی په زامبر کې؟ نو خو دغه بحث د مونږ نه ده که نه. ته وایې خوست ته راتللی نشي. خوست کې په زرګونو نشي راتلی. څنګه نشي راتلی؟ ته په خارج کې تښتېدلی له بچیو سره د تللی خو دا کوم اروپایي ملک کې سوسیال به خورې چېرته به سپي مینځې. ته د افغانستان له حالته څه خبره؟ دغه رامنډایي کې د غڼو وایم دغسې سک شوی مبین صاحب محترم ما تاسو ته اول وویل چې ګوره د دې خلکو نه دا تمه مه کوئ چې دوی ولې غلي دي. دوی د غلي وایي، دوی د الله تعالی د مرګ په خوب غلي کي. دوی د چپ وي. هېڅ موږ دوی ته اړتیا نه لرو چې دوی د دې ظلم وحشت په اړه څه ووایي. د ژړا او د فریاد خبره دا ده، د غم خبره دا ده چې دې وحشت دوی توجیه کوي. د کابل ادارې د ملیشو دغه وحشت توجیهوي.
تاسې د دې سړي د استدلال او منطق وګورئ. د دې ماشومانو د وینو په بدل کې د منطق دا دی چې تاسې ولې طالبان ولې د خلکو په کورونو ته ځي او خوست کې طالبان نشته او راتلای نشي، د کورم په خارج کې ده او د کورم په خارج کې ده. کاش چې د کور ځای خو معلومه چې دی په خوست کې چېرته اوسېږي، په کوم ځای کې اوسېږي. ما نه پوښتنه کوي چېرته اوسې، زه یې ته وکړم تذکره راته جوړوي، نه ګرین کارت درته جوړوم. مبین صاحب بیانځی صاحب شراقه بیانځی صاحب لایف ته راځي چې تاسې راخیستی ده که نه؟ نه پوهېږم دلته خو څوک نه. او دغه ده شته، بیانځی صاحب شته، شراقه بیانځی صاحب راواخلی. دغه ده قاري صاحب شته. مبین صاحب قاري صاحب په اجازه م یو سوال سړی وکړو، د طالبان خو په جنګ کې داخل دي د دولت سره، دم چې مثلا د عسکر نیسي، د کوم عسکر فامیل تر اوسه پورې نه دی وژلی، ورته ویلي چې کور دې چیرې ده، کوټسنګي کې ورغلي بسته ماشومان بچیان ورته وژلي وي. دا یو شی زه منم چې مثلا افغانان د خپل فامیل نه دفاع کوي، په مغو کورو کې مجبور دي خپل بچیان وساتي. آیا داسې کېږي چې راشي ته بام ورواچوه فامیل خور مور ورور زوی طفل اطفال غونډ ورسره د منځه یوسه بانه هم جوړه ده، دا ولې په مځکه کې پټي ولې کورو کې پټي لایق خپرونې ته څوک راځي؟ قاري صاحب لایق خپرونې ته بیانځی صاحب دغه تاسې راخیستې ده، بس دلته لایف کې صاحب هم راغلی ده او د اسحاق زي په نوم هم څوک راغلی دي. ښه مهرباني وکړئ بیانځی صاحب، سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لایف خپرونې ته بخیر راغلی. بیانځی صاحب مهرباني وکړئ هرګله راشئ. وعلیکم السلام. زه ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو سره په خبرو کې ونډه لرم. خدای تعالی دې رحم و کرم وکړي. دا الهي ازموینه ده، د حابل او قابل د وخت نه شروع شوې ده او د عیسی علیه السلام او دجال په آخري جنگ به ختمیږي. دا الهي ازموینه نه بندیږي، منتها د وخت او د زمانې د مکان د شرایطو د مخې نه ابزار او خلق بدلیږي او موږ او تاسې فقط الله تعالی نیکمرغه او بدمرغه کې معلوموي چې څوک بدمرغه یې هغه د دجال په اړخ کې درېږي. مهمه نه ده چې نوم یې احمد او محمود او هغه چې نیکمرغه لکه شکر الحمدلله موږ او تاسې موږ د الهي اړخ کې درېږو. دا ازموینه به روانه انشاءالله. زما خبرې اورئ؟ او خبرې دې اورو. قاري صاحب مهرباني وکړئ تاسو. بیانځي صاحب خبرې مو واورېدې؟ قاري صاحب، قاري صاحب سعید خوستی، قاري صاحب سعید خوستی، قاري صاحب محترم. مبین صاحب زما انټرنیټ کې لږه ستونزه ده، فکر کوم مایک مې خلاص شي کله بیا بند شي. دا انټرنیټ کې نه ده. خیر قاري صاحب محترم، د ده خبرې دې واورېدلې؟ اوس د مایک نه بیانځي صاحب خبرې مې وانه اورېدې. بیانځي صاحب ویل چې بس دا خلک بدلیږي را بدلیږي، نو دغه ظلمونه او وحشتونه له پخوا نه روان دي. له همغه وخته الله دې موږ او تاسو ته زغم راکړي او بس دغه لنډ هغه یې وکړو. نو بالکل واقعیت هم دا دی. نو بیانځي صاحب نه که تاسې پوښتنې وکوئ مبین صاحب د وضعیت په اړه تاسې پوښتنې ترې وکوئ یا اورېدونکي څوک پوښتنې لري د ده نه د دې موضوعات اوله پوښتنه به زه له بیانځي صاحب نه وکړم. بیانځی صاحب دلته په افغانستان کې 20 کاله د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې لغړ او کرغېړنه دیموکراسي په موږ باندې د B52 په زور باندې تپل کېدله، خو چې لله الحمد افغانان برید له هغه نه ووتل، هغه زور او هغه ځواک هر څه یې مات کړ. خو د بیان ازادي او دغه دیموکراسي چې دوی ناره وهله، دغه څو ورځو کې ډېر مخکې سره نه ځو، 20 کلونو ته نه ځو. دغه 15 ورځو کې د بیان د ازادي ضد او نقیض دا وګورئ. په لوګر کې حکومتي خلک، هغه خلک د طالب په وړاندې جګړه کوي، یو بل سره وژني. په دې کې مونږ کار نه لرو، یا د طالبانو لخوا یا د بل چا لخوا خلک وژل کېږي. رسنۍ، حکومتي ملایان، فتواوې، حتی د طالب دین ته تان او لان، همدغه رقم رسنۍ، سیکولران د لر او د بر نشنلستان په یو غږ باندې دا پیکه غندي، پړی د طالب په غاړه وراچي او دغه د پیکې قربانیان دا عام ملکی خلک حتی محصلین یادوي. بل طرف ته نن په هلمند کې پیښه کېږي. هلمند کې ماشومان واړه واړه ګلالي غاټولونه دا بمباریږي، په شهادت رسېږي، مازغه، وینې، هډوکي، غوښې، خاورې، دیوالونه د دوی په وینو رنګېږي. د لر و بر سیکولر، ملحد، کمونیست، د بیان ازادي، دیموکراسي، جمهوریت، سرالا قمندان
محکمه څارندوالي قضا ټول په خاموشه دي. ولې هلمند د افغانستان په ولایاتو کې د افغانستان برخه ده که نه ده؟ مبین صاحب ستاسو خبرې سوال خلاص پوښتنه خلاص هو نو زه داسې فکر کوم چې دا دیموکراسۍ سره کوم غلط دغه نه دی. دیموکراسي اصلا هغه مخ او سټ لري. مخ همدا دی چې د توصیف کوي بیان ازادي د ټاکنې دی او د حقوق بشر دی او د ښځو حقوق دی او هغه او دغه، مګر اصلا د دیموکراسۍ سټ همدغسې دی چې د بیان ازادي دا معنا چې دی چې څه وایي د دی دغه وحشت دپاره هغه خلک کولی شي خبرې وکړي او هغه څوک چې حقایق وایي هغو ته اجازه نشته. د بیان ازادۍ نه مطلب دا دی چې هغه د دغه خلک وحشي خلک خولې ازادي وي او هغه د تور نه سپین او د سپینه تور جوړ کړي. ټاکنې په همدغه شکل باندې موږ تاسې ولیدلې، هم د کرزي په وخت کې هم د غني په وخت کې چې څه رقم ټاکنې وي. یعنې دروغ، غلا، درغلي دا د دیموکراسۍ تقوا ده. څومره چې څوک ډېر دروغ ووایي، څومره چې څوک ډېره درغلي وکړي، څومره چې څوک ډېره غلا وکړي، په حقیقت کې هغه لکه موږ چې په اسلام کې وایو چې دا سړی ډېر متقي دی، هغه په دیموکراسۍ کې متقي دی. نو په دې خاطر باندې موږ باید د دې توقع ونه لرو چې دی ولې خلکو ته ازادي نه ورکړي، هغه حقیقي ازادي. دی یوازې هغه خلکو ته که دا تېرو ورځو کې هغه رئیس د امنیت په نامه د ملي امنیت دا وویل چې څوک د جمهوریت په ضد باندې خبره کوي هغه باید د دهشتګر په نامه وپېژندل شي. معنا دا چې یا به په هدفي وژنو کې حساب شي چې باید څوک به راشي د کور مخې ته به وژني او یا به لا دی چې زندان تورو تختو ته به لویږي. نو دا د دیموکراسۍ ازادي ده. دیموکراسي فقط هغه او په دې وختو کې خصوصا پخوا لا دیموکراسي یو څه ناڅه حیا کوله خلکو نه چېرې څوک راپسې بد ونه وایي، دغه مخه مو نه نیول شي. اوس بیخي پروا نه لري. اوس دغه نهایي حد ته رسېدل ده. یوازینی مقاومت په افغانستان کې پاتې دی. د دیموکراسۍ په مقابل کې دیموکراسۍ ټوله دنیا نیولې ده. همدغه چې موږ ورته اسلامي ملکونه ویو هغه هم دیموکراسۍ د وحشت لاندې راغلی دی. په مالک یعنې سیاسي قدرت د دې د دیموکراتیکو ټاکنو په واسطه دیموکراسۍ ترلاسه کړی دی. سعودي هم د جهاد مخالف دی، پاکستان هم د جهاد مخالف دی، ایران یعنې کوم چې موږ ډېر اسلامي هېواد ګڼو هغه ټول د جهاد مخالف دي او د دیموکراسۍ سره ملګري دي. دیموکراسي یعنې وحشت ده. دیموکراسي بله کومه معنا نه لري. ډېره زیاته مننه بیانځای صاحب. قاري صاحب محترم که تاسو څه ویل لرئ ورته مایک مو خلاص کړئ، بیا به اورېدونکو نه سوالونه واخلم. بهترینه تعریف د دیموکراسۍ وکړه. الله په څنګ کې مبین صاحب وبخښه دلته زما په دې ملګرو کې یو ډاکټر صاحب کریم تاڼیوال دی که زما اواز اوري زه خپل احترامات تقدیموم. د زما ډېر پخوانی ملګری دی خو رانه ورک و. زه ډېر کوشش پسې کوم چې ورسره بېرته پیدا یې کړم خو نه شم پیدا کولی. اوس مې دلته پیدا به شي. ډاکټر صاحب محترم مهرباني وکړئ بیانځین صاحب نه که کوم سوال هم لرئ مهرباني وکړئ. ډاکټر کریم تاڼیوال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. محترم انجینر صاحب بیانځي ته د زړه کومې سلامونه. دا واقعیت دی چې ډېر وخت کېږي چې سره ورک وم، مګر انتا پوښتنه مه دی ډاکټر صاحب ما ټیم نه څو وارې وکړه ستا ادرس مګر هم پیدا نه شو راته. خو انشاءالله اوس به ستر جنرال مبین زما ورته ارتباط سره پیدا کړي. زه به اوس راشم سوال ته. د بیان په باره کې خو انجینر صاحب بیانځي ښایسته خبرې وکړې، خو زه راځم په د نننۍ خبره باندې. د نننۍ خبره چې زما زړه سخت ډګوي، زما نه بلکې د ټولو خلکو ته. سوال مې دی د کاري صاحب نه. کاري صاحب محترم، زه په دې ښه پوهېږم چې د اسلامي امارات دغه توان لري چې دغه چې په ملي دفاع کې هم واخلي، په وزارت داخله کې هم واخلي، په ارګ کې هم واخلي، ملي امنیت کې هم واخلي. دا زما څو واره یو سوال ولې د اسلامي امارات داسې یو اقدام نه کوي چې دغه غټ وزیران، هغه د نور خلک، هغه غټ وکیلان دغه څلور وزارتو د دوی فامیلونه داسې په ټغر کېنوي چې د درد د نورو فامیلو ورته معلوم شي.
مګرم تر اوسه پورې دا کار ونه شو، په دې 20 کالو کې ونه شو. صحیح ده شوي دي مګرم دغه اوس وختو کې ونه شو. دوی ته ور معلومه نه شوه چې داسې د غریب فامیلونه چې بمباروي همداسې د نورو خلکو زړونه هم دي. دا یو سوال دی چې ولې نه کېږي دا کار په دې خلکو باندې. د عسکر چې عسکر ته خو دوی امر وکړي او ځي جنګ کوي، د بل ته دوی امر وکړي پیلوټ ته چې دا بمبار وکړه، هغه سړی چې د امر کوي هغه تر چپو لاندې ونیسئ چې دوی ته هم ګرد معلوم شي. بس همدا یو کوچنی سوال و. بیانزي صاحب سره بیا ارتباط پیدا ان شاء الله. بیانزي صاحب تاسو ته هم په احترام د زه به دا سوال ځواب کوم. ډاکټر صاحب نور ملګري ډېر کوشش دا کوي چې تاسو نه سوالونه ولري. تاسو د دیموکراسۍ په اړه د غرب د دغه فکر په اړه چې افغانستان ته راوړی د دې په اړه ملګرو ته توضیحات ورکړئ. ډاکټر صاحب محترم، موږ دا جنگ او مبارزه دا جهاد ده او جهاد په اسلام کې خپل چوکاټ لري، خپل اصول مقررات لري. همدا دلیل دی چې موږ ته اسلام چې د کوم شي اجازه نه راکوي هغه موږ نه کوو. ډاکټر صاحب محترم، تاسو په تیرو 20 کلونو کې په جریان کې یو وار نه، 2 وارې نه، 100 وارې نه، په زرګونه وارې، یعنی که زرګونه ووایم کم به وي، داسې شوي دي چې د موږ د مجاهدینو د شهیدانو جسدونو ته دوی سپکاوی کړی ده. په برچو یې والي دي، په وورې سیزلي دي، په موټرونو پسې کش کړي دي او ډول ډول بې عزتۍ د دوی مړي په ښارونو کې ګرځولي دي. ډېر یعنې په هر ولایت هر ولسوالۍ کې به دا پېښه شوې وي. زموږ په خپل منطقه کې شوې ده. مجاهدین شهیدان توهین کړی ده، د شهیدانو د جسدونو توهین کړی ده. خلک ورغلي دي، کلي منطقي خلک چې ګورئ دا د شهیدانو توهین مه کوئ، دا خو مړي دي، بس چې مړ شو ستا چې کوم پور په ده باندې و هغه حق ختم شو. د وژلو پور دی و د وژلو نور دا سړی دا توهین مه کوه. دا د موږ تاسې د کلتور خلاف ده، د اسلام خلاف ده. هغه خلک یې هم والي ټکولي دي چې ته طالب یې، ته پنجابی یې، ته د عیسی غلام یې. خو په مقابل کې تر اوسه پورې ثابتولی څوک نشي چې اسلامي امارت مجاهدینو ته د دوی د مړو سپکاوی کړی وي، یا د دوی مړي په خنجر والی وي، یا د دوی بې عزتي کړی وي، یا د توهین کړی وي، یا د دوی مړي په موټرو پسې کش کړي وي. دا ولې موږ نه کوو؟ موږ یوازې په دوی باندې حق د وژلو ده چې وی وژنو، په دا سر یې وولو. دې نه ای طرف ته موږ ته الله اجازه نه راکوي، شریعت اجازه نه راکوي. موږ دا جنگ خواهشاتو جنگ نه ده. که چېرته دا جنگ د خواهشاتو جنگ شي، ډاکټر صاحب محترم تا ته بهتره معلومه ده، ته ما پیژنې، که دا جنگ د خواهشاتو جنگ شي، زما 2 ورونه دغه امریکایي ګوډاګیانو شهیدان کړي دي، زه هیڅکله هغه نه معاف کوم. خو که چېرته د اسلامي نظام یا د اسلامي امارت د عفو خبره شي، زه او زما په څېر ډېر مجاهدین چې دغه امریکایي ګوډاګیانو، دغه د نیویارک ساتونکو د هغوی سره ظلم کړی د هغوی معافۍ ته تیار دی. ځکه موږ جنگ د خواهشاتو نه ده، دا د الله د دین جنگ ده او جهاد ده او خپل چوکاټ لري. موږ د دوی نه هغه ډول انتقام نه اخلو څه ډول چې دوی تعدا کړې ده. دوی د موږ ښځې ماشومان په شهادت رسوي. ګورئ دا ورځنۍ پیښې د 01 02 03 قطاعت چې دي د یو طالب کور ته اوړي، طالب هم نه وي، د عام افغان کور ته اوړي، هلته ښځې ماشومان په ډزو غلبیل کوي او بیا اعلان کوي چې فلانی طالب ووژل شو. تر اوسه پورې څوک نشي ثابتولی چې طالب دی د کوم عسکر، د کوم دولتي سرتیري، د کوم د ایسای د مزدور، د سیایي د مزدور کور ته اوښتی وي او هغې ښځې ماشومان دې وژلي وي. نه، موږ د دوی نه دغه ډول انتقام ځکه نه اخلو چې الله موږ ته اجازه نه راکوي او موږ د شریعت د حدودو پورې پابند یو. خو د دغې مظلومانو انتقام به د دوی نه اخیستل کېږي، د قاتلینو نه به اخیستل کېږي. موږ هم کولی شو، لکه تاسو چې یادونه وکوله، موږ هم کولی شو د دغه دولتیانو
کورونه هدف کو. د دوی د کورونو دپاره خو ډېر یعنې دوی به چاپې وهي، موږ ته خو چاپو ته هم ضرورت نشته، یو ماین کفایت کوي، د دوی د ټول کور دپاره کفایت کوي. ډېره زیاته مننه خالص محترم. شاهین صاحب سوالونه که هغه ته بیانزي صاحب ته راجع کړو، دا د موږ میلمه ده نن. بیانزي صاحب دلته یو سوال دا شی دی، بله ورځ فراه کې طالبانو یو څو عسکر ونیول چې هغو جسدو ته د شهیدانو ډېر توهین کړی و. هغه یې بیا پسې په وضع دوی چې مثلا فامیلو ته یې دوی ضرر ورسېد، دوی په خپله جزا د اعمالو باندې ورسېدل. نو دغه کار ولې دغه دولت نه کوي؟ مثلا طالبان دې ووژني، صحیح د طالبان خو ورته راوتلي دي همدلته جهاد ته، نو ولې دوی د فامیلونه د دوی د منځه وړي؟ څه علت دی دوی؟ څه خبر؟ زما آواز اوري؟ آواز نه اوري؟ بالکل آواز هم شته. آواز دی اورم محترمه. نو دا ډېره ښه پوښتنه ده. اصلا خبره دا ده چې دغه عمومي د دیموکراسۍ علمبردارانو هغه غلامان چې کوم دي، غلامان ډېر ظالمان دي نسبت بادارانو ته، ځکه چې غلامان د دې په فکر کې دي چې موږ څومره ډېر وحشت وکړو، ظلم وکړو، هغومره به زموږ کمیشن زیاتېږي، هغومره به موږ ته مالي پیرزوینې زیاتېږي او هغومره به زموږ مقام لوړېږي. نو په دې خاطر باندې هغوی دپاره دا خبره ډېره غټه ده چې څوک شهید کي، د شهادت نه وروسته هغه انساني کرامت ته هم په عزت نه ګوري او هغوی د موټرو پسې راچي. همغه د فراه دغه ما ولیده چې یو وخت کې همغه بېشرف چې اوس نیول شوی دی، هغه د یو شهید ډېر دغه کړی دی، بې عزتي کړې وه. سره د الله تعالی مجاهدین په لاس باندې تسلیم کړو، مګر مجاهدین به هېڅکله دا کار ونه کړي چې هغوی ته په میانې بې عزتۍ باندې د موټر پسې واچي او شاید اعدام سزا ورکړي، مګر دا چې موټر پسې واچي یا په لغت ووایي پس د مرګ نه، دا به هېڅکله مجاهدین ونه کړي او نه کړی دی. نو دا خبر دغه زموږ د دوی فرق هم دا دی، که موږ عین عمل وکړو چې دی کوي، نو بیا خو موږ مجاهدین نه شو. موږ مجاهدین یاستو ځکه چې موږ د الله تعالی په رهنمایي باندې، په لارښودنو باندې عمل کوو، حتی دشمن سره. زما دا نظر و. مننه ډېر ښه، الله مو وساته. ابراهیم زنداني صاحب مهرباني وکړئ. مبین صاحب غږ خراب دی ابراهیم صاحب. منصور صاحب ته واخلئ. منصور صاحب ته منصور صاحب مبارک، مایک هم خلاص دی. منصور صاحب مایک هم خلاص کړه. د دغه هم دغه حال ده. ماشاءالله ډېره ښه تبصره یې وکړه. ریحان صاحب مایک هم خلاص کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم الله پاک مو کې جوړه اوس په جامو کې خصوصا کرسم محترم د مومن صاحب شاهین صاحب تاسو نو ملګرو ته سلامونه. الله پاک جنتی کا، الله پاک حفاظت کا. لکاري صاحب نه سوال تقریبا سوال تر دغه لیک وتلی مومن صاحب محترمه مال چې د اسلامي مال ته د جلال راولي مکچیر راس چې دغه د بعض علماء کرام چې دغه د يهودو نصارا سره ولا دی علاقه ته د شاهین صاحب आवाज नहीं कर रही मोमिन साहब. خبایب کندزای صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مومن صاحب محترم، زم په خپل وار باندې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. قاري صاحب ته او تاسو ته زه د قاري صاحب نه یو پوښتنه لرم. قاري صاحب سره لږ تبصره ور باندې غواړم. کوم خلک چې 20 کاله د امریکایانو غلامي وکړه، د امریکایانو سره څنګه وګرځېدله او دوی د وطن د کفن نارې ولې کله چې بیا د طالب په جړه کې دوی ګیر سوله، بیا دوی دا نارې هم ولې سي هلئ موږ مړه کېږو، موږ ته روغتیا ورسوي او د طالب د جسدو سره دوی رقم بې حرمتي او رقم تشددونه او ظلمونه کړي دي. په دغه قاري صاحب لږ تبصره راکړي نو ډېر به ښه وي. راتب سوال پوه شاهین صاحب؟ نه پوه نه شوم. تبصره غواړي موبین صاحب سره مهرباني.
سوال مې دا ده کوم خلک چې د وطن د کفن نارې وي د وطن دپاره سرونه قرباني کړي او کله چې بیا د طالبانو په منځ کې دوی راګیر سي بیا طالبانو ته دا نارې وایي چې موږ ته روغتونه ورسوي موږ مړه کېږو او بیا چې دوی طالبان ګیر کړي د طالبانو سره د شهید جسدو سره هم دوی دومره یو بد سلوک کوي دومره بېرحمي ورسره کوي یا په تبرو باندې وهي یا په ډزو باندې ولي یا راځړوي په ونو باندې دوی به په آینده کې څنګه کېږي دا خلک ښه ډېر ښه ډېر ښه قاري صاحب محترم تاسو جواب ورکوئ که بیانځای صاحب بیانځای صاحب نو دې ته به زه ځواب ووایم د کندوزي صاحب ته قاري صاحب یو شته د فکري دا د کندوزي صاحب ډېر ښه دا ځوړندول ټانک پورې کشول په تبرونه یوه پېښه نه ده رښتیا وایي دا اخر تر کله پورې مبین صاحب زه وایم چې ما مخکې د ډاکټر صاحب د پوښتنې په ځواب کې هم وویل چې موږ ته الله تعالی او د الله تعالی شریعت یو چوکاټ ټاکلی ده د دغه ظالمانو وحشیانو بخل خو به قطعا ممکن نه وي هغوی چې په دا ډول جنایتونو کې مستقیما ښکېل دي او دا ډول جنایتونه وحشتونه یې کړي دي د هغوی دپاره خو قطعا عفوه نشته هغوی خو باید خپله سزا ورسېږي او خامخا قطعا دوی باید پرې نه ښودل شي یوه خبره دا ده چې د دوی ډول اعمال د دوی سره کول دې شریعت موږ ته اجازه نه راکوي چې څه دوی کړي هغه موږ هم ورسره وکړو موږ دوی باندې موږ د مرګ پور لرو چې دوی باید ووژل شي باید قتل کړل شي د مرګ پور په دوی لرو نور دا مسله او هغه څه چې دوی کړي د هغه باید موږ د دوی سره ونه کوو ډېره زیاته مننه قدرمان شه ښه منصور صاحب مهرباني وکړئ منصور صاحب مبین صاحب आवाज مې لري اوس आवाज صحیح ده قربان مهرباني مبین صاحب تاسو ته قاری صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم یقینا زه ډېر څه خوشحاله یم چې په اول ځل باندې ما تاسو سره خبرې وکړلې قدرمان شه او مبین صاحب زه قاری صاحب نه یو سوال لرم که نه زه په خپله طالبانو پلاوی یم او سوال دا زه مې لرم که نه چې کوم دغه دی که نه طالبانو سرپره په تور باندې دی دا اوس چې کوم امیرالمؤمنین دی که دا افیشلي تور باندې امیرالمؤمنین ډکلیر شوی دی مبین صاحب موږ خوا ته انټرنیټ سم کار نه کوي 2 منټه که دې زر راکړئ مهرباني به دې وي مهرباني وکړه وروره اول وخت ته واخله منصور صاحب ته بیا وخت ورکړه مهرباني مایک دې خلاص کړه خان صاحب مهرباني وکړه مایک هم خلاص کړه کینګ خان مایک هم خلاص کړه که نه قاری صاحب ستړي مه شئ خیر مهرباني وکړه وروره دا قلي اردو نه که لږ دې باندې راوځي مهرباني ښه انټرنیټ یې کار پرېښوده مهرباني وکړئ منصور صاحب تاسو مبین صاحب تپوس مې دا کولو که نه چې زه خپلې طالبانو پلاوی یم که نه زه تاسو تندریز اواز ته روزانه په ډېر سخت په شوق باندې ناست وم که نه او د څو ورځې نه زه ګورم که نه چې قاري صاحب نه راځي نو مونږ خواهش دا دی که نه چې قاري صاحب روزانه راشي چې مونږ د بیانونه اورو الحمدلله منصور صاحب قاري صاحب داسې ورځ نه وي چې زه بغیر د قاري صاحب لایف نه راځم هره ورځ ما سره وي خدای لږ وروسته راځي لږ مخکې ځي مصروفیات ډېر دي نو بس مهرباني وکړه بس قاری صاحب علمي شخصیت زه الحمدلله مونږ ډېر سخت ورته خوشحالېږو که نه چې په کومه ورځ باندې قاري صاحب نه ورو که نه بېقرار و مبین صاحب تاسو اول ته مونږ ډېر په تمه باندې راسو مهرباني اوس که کوم سوال لرئ وروره د دې پې مهرباني که تاسو اجازه کړئ نو د موضوع نه بهر یو سوال لرم مهرباني وکړئ مبین صاحب سوال دا لرم که نه چې کوم هیبت الله اخندزاده صاحب دی که نه نو دا بین الاقوامي سطح باندې امیرالمؤمنین ټاکلی شوی دی که د طالبانو سربراه دی یو سوال مې دا دی او بل دویم سوال دا لرم که نه چې نبي علیه السلام فرمان دی که نه چې الائمة من قریش نو که چېرته دا امیرالمؤمنین ټاکلی شوي وي نو دا خو د قریشو نه نه دی نو په دې واړه باندې زه درنه وضاحت غواړم ما ته لږ پویه را قدرمنش مهرباني وکړئ قاري صاحب محترم نو دا ورور ته به زه ووایم چې دا موضوع شاید مخکې هم څو وارې موږ واضحه کړې وي او تشریح کړې مو وي امیرالمؤمنین چې دا د افغانستان قاري صاحب غږیږي لایف یې ووایه خیر بل به ور واچو څه بل پیج راواچو سمه ده تاسو غږیږي لایف هغې ته دی
نو هغه چې دا د امیر المؤمنین دا د افغانستان امیر المؤمنین ده نو دا خو خلیفة المسلمین نه ده او خلیفه د پاره شرط دا ده چې خلیفه به قریشي وي هغه هم د په هغې کې هم اختلاف ده هغه رایه متفقون علیه نه ده چې خلیفه به قریشي وي خو د اکثرو رایه دا ده چې خلیفه به قریشي وي هغه خلیفه چې هغه د ټولې دنیا د مسلمانانو امیر وي او د ټولې دنیا د مسلمانانو خلیفه وي هغه به د قریشو نه وي د اقلیمونو او د خاصو اقلیمونو عمرا چې دي هغې دپاره قریشیت شرط نه ده د اسلام تاریخ ته که موږ تاسې وګورو هم او همداسې که چېرته احادیثو ته سیرت ته هم وګورو نو د عمراو دپاره قریشیت شرط نه ده نو امیر المؤمنین چې دا د افغانستان دپاره امیر المؤمنین د افغانستان د مؤمنانو امیر دی نو دغه شرط دی چې تاسې کوم وړاندې کړو دا دلته نشته ډېره زیاته مننه ښه دغه بل ورور مننه خیري صاحب یو بل سوال هم لرم خیري صاحب مهرباني وکړئ مبین صاحب خبره مې دا کوله که نه چې نن سبا د پښتانو د تحفظ په نوم باندې دا پښتون تحفظ مومنټ والا راوچوک شوي دي یقینا چې موږ خپله په ځان باندې شپه ورځ یوه کړې ده که نه د دې د مبارزې دپاره خو خلکو ته هم د دې آواز دې قطع شو منصور صاحب ښه زاهد افغان صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام مبین صاحب غږ مې لرې و غږ دې لرم مهرباني وکړئ سوال ته مراشه مبین صاحب تا ته قاري صاحب ته بیانزی صاحب شاهین صاحب په استدیو کې کسان نور چې څوک مونږ ګورو ټولو ته خپل احترامات وړاندې کوم مبین صاحب قاري صاحب نه پوښتنه لرم قاري صاحب محترمه شیخ الاسلام ابن تیمیه حنبلي مذهبی ده او تر ډیره افکار غیر مقلدینو ته نږدې دي دی د هغه دوران سړی دی چې کله مغولو په دې ملکو باندې حمله کړې وه هغه وخت سره چې دنه پوښتنه وشوه چې دغه خلک چې د بهرنیانو سره یا د اشغالګرو سره په صف کې ولاړ دي منځونه کې روژې نیسي او مسلمانان دي د دغو مرګ موږ ته څنګه ده بیا ده په جواب کې ورته ویل که چېرته م زه ولیدلم چې قرآن مې په سر نیولی و او د دوی په صف کې ومه نو ما ورسره قتل کوي پرې مې نه دی او بله تر دې چې ابن تیمیه د امت علماو ده ته د شیخ الاسلام لقب ورکړی دی تر ډېره د روژې و د مانځه په اهمیت باندې ډېر پوهېده د زموږ نه ډېر پوهېده په دې اهمیت باندې نو ولې دغه خلکو قتل ده روا کړی د قاري صاحب محترم زاهد صاحب محترم دغه سوال مهم دی ګورئ دا تاسې به ډېر وخت دا خبره اورېدلې وي که نه دا د امریکایي ملیشې چې دي دوی خو دا نمایشي کارونه هم ډېر دي کله په جومات کې ناست وي لمونځونه کوي او تلاوتونه سپارې ورسره وي روژه ماتي عکسونه وباسي چې موږ مسلمانان یو فلان ده او فلان ده دا شیان چې دي یعنې دوی داسې فکر کوي چې یو وارې سړي کلمه وویله او د دوی دغه درباري ملایان چې دغه هم دا خبره کوي دا استدلال کوي چې کلمه بله ورځ هغه د پیغلې زوی چې ده هغې هم دا خبره کوله په خپلو خبرو کې چې یو څوک چې کلمه ووایي د هغې مرګ بیا څنګه روا ده د هغې مرګ نه ده روا نو موږ دوی ته وایو چې تاسې د اسلام د تاریخ نه ناخبره یې د اسلام د سیرت نه ناخبره یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت نه همدا شیخ ابن تیمیه او د نورو علما کرامو د ټولو ائمه ثلاثو د درو مذهبونو د امامانو فتوا په دې باندې دا چې کله هم یو څوک د یو کافر سره ملګری شي د خپل مسلمان په ضد دا کافر ګرځي دا خارج د ملت نه ده او دغه عمل سبب د ارتداد ګرځي دا سړی مرتد ده ما په یوه اوږده لیکنه کې د دې دپاره 12 دلایل هم وړاندې کړي دي د تاریخ نه مې 12 دلایل ویلي دي په مستند ډول دا خلک مرتدین بلل شوي دي
اسلامي امارت چونکې په دې کې زیاته برخه هغه د احنافو ده، حنفي فقهاو ده. نو حنفي فقها چې دي د موږ احناف چې دی هغه په تکفیر کې احتیاط کوي، د کفر په حکم کې احتیاط کوي، ډیر زیات احتیاط کوي. دې وجې نه د موږ علما دوی ته کافر نه وایي، د کفر حکم نه پې کوي. کنه د نورو ائمو په نسبت دا خلک کافر دي، دا مرتدین دي، دوی مرتدین بلل شوي دي. د اسلام په تاریخ کې چې کله هم یو پردی کافر د مسلمان خاورې ته راغلی ده، کوم مسلمان د نورو مسلمانانو په ضد د هغې سره مرسته کړې ده، هغې ته د مسلمان د کور جاسوسي کړې ده، مسلمان کور ته یې وروستلی ده، مسلمان یې ورته نیولی، وژلی، تړلی ده، هغې ته مرتد ویل شوي دي. هغه مرتد ده، د اسلام نه خارج ده، هغه باید د مسلمانانو په هدیره کې دفن نشي، هغې باندې باید جنازه ونه شي، هغه خارج د ملت د اسلام نه ده. دا چې موږ دوی سره دوی باندې د کفر فتوا نه کوو، هغه د احنافو د اصولو په اساس چې احناف په تکفیر کې احتیاط کوي، د موږ فقها په تکفیر کې احتیاط کوي. دی وجې نه موږ د کفر حکم نه کوو، واجب القتل بولو، مرګ واجب ده، مرګ بهترین عمل ده، غوره عمل ده او غوره ثواب ده، په د کفر حکم موږ په دوی باندې نه کوو. او دا تاسو چې یادونه وکوله دا د امام ابن تیمیه قول ده، لو رأيتموني في صف الكفرة والمصحف على رأسي فاقتلوني. کچېرته زه تاسې ولیدم چې د کفارو په صف کې ولاړ وم او قرآن دې ما په سر باندې وي، په سر مې مصحف یخی وي، په سر مې مصحف یخی وي، دا معنا چې کچېرته زه ډېر کلک مسلمان ځان ته وایم، تلاوت کوم، روژه نیسم، سورة یاسین وایم، جمعات ته ځم، خو فقتلوني بیا ما قتل کوي، ما مه پرېږدئ. دا د اسلام حکم ده چې کله هم یو کافر د مسلمان یو مسلمان د کافر په صف کې ودرېږي، دغه امریکایي اشغالګر چې راغلی وګورئ، دی خو دغه درباري ملایان یا دغه خلک چې ګمراه شوي دي الله د دین نه، دوی ډول ډول دلایل ځان دپاره تراشي، خو موږ دوی ته وایو چې تاسې ګوښې ځان ته کښېنئ، د خپل ځان سره قضاوت وکوئ چې دغه امریکایان راغلل، تاسې د دې امریکایانو ملګري شوئ او دغه امریکایانو تاسو ته د معاشونه د چی په خاطر درکول، دا ټول هر څه د ځان سره تاسې په دې اړه قضاوت وکوئ. تاسو دغه کفارو د معاش، تنخواه، وسایل په دې خاطر درکول چې خپل افغان مسلمان در باندې ووژني، د خپل افغان په کور به چاپه وهي، خپل افغان به ولې نیسي، به یې تړې، به یې وژني، به یې د هغې د کور جاسوسي به کوي، هغې حالت به راوړي، د دې په خاطر یې تاسو ته پیسې درکولې، ډالر یې درکول، او تاسې دوی وفا هم ولیده. دا تاسې ګیله مه کوئ. د دوی وایي که نه، د پارلمان کې دوی ناست وي، دوی وایي چې امریکایانو د موږ سره په خپلو کړو وعدو وفا ونه کوله. موږ دوی ته وایو چې تاسې احمقان یئ، تاسې ډېر کمعقل یئ، تاسې ته موږ چیغې والې چې ګورئ دغه کفار تاسې سره وفا نه کوي، د کفارو تمرکز په جنگ باندې ده، ځکه یې تاسې په کار یئ. کله چې کفار د جنگ ولویږي، تاسې به په خوشي تشي میدان داسې پرېږدي لکه شاه شجاع چې ملت ته پرېښو، انګریزان ترې وتښتېدل، نجیب یې پرېښو، روسان ترې وتښتېدل، دا د نن کرزی، عبدالله او غني پرېږدي او امریکایان ترې تښتي، دوی په خوشي تشي میدان پرېږدي، داسې به هم پرېږدي. دا یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله نړۍ کې د کفارو د امپراتوریو د اشغالګرو تاریخ تاسې وګورئ، دوی چې کله کوم هېواد ته تللي دي، په کوم هېواد یې تېری کړی دی، هلته خپل کورني غلامان همداسې بې اسرې پرېښي دي لکه نن چې تاسې داسې بې اسرې پرېږدي. مننه قاري صاحب، شاهین صاحب مهرباني. قاري صاحب محترمه، بله ورځ هم زبیلا مجاهد صاحب سره د بي بي سي مرکه وه، خو هغه پوښتنې زر زر مطرح کړې، هغه تشریح ته پرې نه ښوده. یوه خبره دلته ډیره کېږي چې دا وایي چې اوس خو کافر ځي جهاد له چا سره، دغه خبره دوی ډیره تکراروي، رسنۍ هم تکراروي او د کابل ادارې چارواکي هم تکراروي. قاري صاحب محترمه، یعنی د دغه خبرې مطلب دا ده چې یعنی مخکې د دغه نه مخکې چې دلته امریکایان وو یعنی جهاد روا وو، دوی ولې دغه 20 کاله دې مبارزې ته د پاکستان او د پنجابي نوم ورکاوه چې اوس وایي چې اوس خو امریکایان ځي، تاسې جهاد د چا سره کوي؟
دا مخکې چې ما دلته د 20 کاله مبارزه وکړه، 20 کاله مې امریکایانو سره جنګ وکړ، تا ولې دې ته دغه ظاهر لقب صاحب بله ورکاوه؟ ورځ هم ما په یو لنډ جواب ویډیو شوی. کې دا موضوع واضحه کړه. ما دا موضوع واضحه کړې وه. اشرف غنیم څو ورځې مخکې دا خبره وکوله چې طالبانو ته نور د جنګ دلیل نه ده پاتې. دا دومره احمقان دي چې په خپل ځان باندې دلیل وایي، په خپل ځان باندې استدلال پیش کوي. ښه چې د طالبانو دپاره د جنګ دلیل نه ده پاتې، یعنې خارجي اشغالګر د جنګ دلیل و، خارجي اشغالګر د جنګ بهانه وه، د خارجي اشغالګرو په مقابل کې دا جنگ جهاد و. نو که ته هغه جهاد بللی وي، نو خو چې د خارجي اشغالګرو په مقابل کې زما مبارزه جهاد و، خو ته هم 20 کاله د خارجي اشغالګرو ملګری وي. داسې خو نه ده چې خارجي اشغالګر نن وځي او ته راغلی، داسې خو نه ده که نه. خو ته خو 20 کاله د دې خارجي اشغالګرو ملګری پاتې شوی یې، مکمل جنګ یې د تا په مټو کړی ده. زما کور خو امریکایي ته نه و معلوم، زما نوم خو امریکایي ته نه و معلوم. موږ د امریکایانو سره بندیان وو، دا د موږ نومونه به دوی ډېر په تکلیف زده کول، ډېر په تکلیف به یې اخیستل، او دغه افغان ترجمان به ور زده کول، افغانانو به ور زده کول، د منطقو نومونه به یې ډېر په تکلیف زده کول. زما نوم یې نه و زده، زما د کلي نوم یې نه و زده، زما د کور معلومات یې نه و د سره، خو تا ورکړل. نو 20 کاله چې ته د ده ملګری پاتې شوی یې، اوس د دوی د تېښتې نه وروسته ته سپین چرګ شوي، ته د دې هېواد واکمن وي، ته د دې هېواد سرتېری وي، ته د دې هېواد یو ساتونکی وي؟ نه، قطعا نه. که یو وارې هغه جهاد مبارزه زما جهاد و، نو بیا اوس هم جهاد ده، تر څو پورې چې تا هم ووژنم یا تا هم تسلیم شي اسلامي نظام ته غاړه کېږدي. او که بیا هغه د پنجاب او د عیسای جنګ و، د هغې د ګټو دپاره جنګ و، بیا اوس هم روان ده. نو بیا دلایل مت راشه، بیا جنګ ته زور ورکه، بیا دا خبرې مه کوه چې بهانه یې ختم شوه او هغه دی او دغه دی. مننه قاري صاحب. بله ورځ اخري پوښتنه کومه قاري صاحب چې نور ملګرو ته وخت ورسیږي. بله ورځ جو بایدن د دواړو مجلسو د امریکې ته وینا وکړه. په دغه وینا کې صرف دغه ویلې چې موږ چې افغانستان ته د کوم هدف لپاره تللي وو، هغه هدف ته رسېدلي یو، یعنې د القاعدې پسې تللي وو، د القاعدې مشر شهید کړی ده، نور خبره خلاصه ده. دلته نه ویل چې دلته 20 کلنې لاسته راوړنې وي، دلته د ښځو حقوق دي، دلته د بیان ازادي ده، یا دلته دغه لکه څنګه چې دغه د کابل چارواکي دا نغاره غږوي چې دلته 20 کلنې لاسته راوړنې دي، د دې نه موږ نه تېرېږو، د ښځو حقوق دي. بادار دغه شیانو ته اصلا اشاره ونه کړه. یعنې په دې معنا ده چې دغه نور څه دلته ورته اهمیت نه لري. که څنګه قاري صاحب چې جو بایدن صرف دومره اشاره وکړه چې موږ صرف افغانستان ته د خپل مطلب دپاره تللي وو، خو خپل مطلب ته رسېدلي وو، بېرته راوځو. قاري صاحب سوال هم واخیسته؟ او بالکل. نو یوه خبره خو دا ده چې جو بایدن په خپلو خبرو کې وویل، تاسې ته به معلومه وي چې 2,44,088 سرتېري دي موږ وژل شوي دي، او تر اوسه پورې ټولو کورنیو بهرنیو رسنیو همدا خبره کوله چې 2,500 سرتېري وژل شوي دي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دلته امریکایانو 20 کاله جګړه وکړه او په جګړه کې مطلقا ماتې وخوړه، جګړه کې ناکام شول. دوی جنگ نشي کولی. که دوی جنگ کولی شول، دوی په دې حالت نه وتل. افغانستان ته دوی د 20 کلونو دپاره نه و راغلي. دا په تریلیونونه ډالر او 2.5 لکه 2,40,000 د دوی سرتېري وژل کېدل، دا د دې دپاره نه و راغلي چې 20 کاله بعد به دوی ځي. او تاسې به چې کله د ګوډاګیانو نه پوښتنه کوله، هغوی به درته ویل چې امریکایان چې کوم ځای ته نه تللي دي، هغې ځای نه بیا نه دي وتلي. په مثال کې به یې درته جنوبي کوریا پیش کوله، جاپان او جرمني به یې درته پیش کول، او سعودي او کویت به یې درته پیش کول، او قطر، دا هېوادونه به یې درته پیش کول چې هغې ځای نه دوی نه دي وتلي. موږ به دوی ته ویل چې ګورئ افغانان پردي نه مني دلته، تاسې به دا وګورئ، د سر په سترګو به یې وګورئ. هغه د تاسې وینئ امریکایان دلته ماتې خوړلې ده. امریکایان دلته جنگ نشي کولی، جنگ یې بایللی ده. بله ورځ پرون خلیلزاد ویلي چې طالبان نړیواله ټولنه او موږ به هېڅکله هم طالبان په دې توګه موافق نه یو طالبانو سره چې دوی د زور له لارې واک ته ورسېږي. نو ما وویل چې نو ته نړیواله ټولنه خو د افغانستان د اشغال موافقه هم وه، نړیواله ټولنه خو دلته سرتېر رالېږلي و، 20 کاله جنګ وکولو. نو دا خو عجبه خبره ده چې ته غوښتنه کوې. که ته موافق وي، که ته نه موافق، هغه ستا خپل کار دی. مننه قاري صاحب محترم.
د سرباز په نامه دا کمره د خلاصه که مخ د مکاره که مبین صاحب محترمه زیات کوشش وکړئ چې بیانزی صاحب نه سوالونه وکړئ. بیانزی صاحب د موږ میلمه ده، دوی ته موږ بار بار وایو سربازه مهرباني وکړه. سرباز اوه جمع درې مایک مو خلاص کړئ. دغه لرې که خبرې وکړه مایک د خلاص که دا دلته ما سره ایښی ده دغه ده دغه د ماشومانو سران ده او دې دپاره موږ نه یو راغلي دلته یو بل ته چې وښي هغه پکې د مخابره د پلاستیکي دا وینې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو او ټولو وطنوالو ته سلامونه کوو. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ به یاست. نو موږ زه خپله د هلمند څخه خبرې کوم، نو اکثره وخت کې ته هم خبرې کوي نارې وهي یاست او د ته د خوا څخه امارت د خوا څخه هم د امرونه کېږي چې تسلیم سي یاست ته د سر او د مال خوندیتوب موږ کوو. نو دا ته موږ ته اطمینان راکوي یاست موږ تسلیمیږو درته یوه پوسته زموږ د یوه بله ده نو درته تسلیمیږو دغسې په شمول ډېرې پوستې ځکه موږ خپله دا ولیدل چې اوس موږ ته دا هم راوسو چې د عملیاتو ته که وځئ یاست او نه به چې نو چې عملیاتو ته وځئ یاست نو ساه شورې په کښې کې په یو شي کې هغه وهلی یاست. نو موږ ته دا معلومه شوه چې دا نظام نور د دې نه ده چې خپل ځانونه کې قرباني کړو او مسلمانانو ته تکلیف پېښ کړو. نو بس د دغه امره څخه موږ ډېر دغه سولو چې ګټه نشته نوره په کښې کې. نو ته موږ ته اطمینان راکولی شي چې تسلیم شو زموږ د سر او د مال خوندیتوب کولی شي. هو بله شپه مې هم درته ویلې سرباز وروره الله د ټولو افغانانو ته د حقیقت او د واقعیت د درک کولو توفیق ورکړي چې د حقیقت درک کړي او د دې جګړې ماهیت وپېژني چې دا جګړه د څه دپاره روانه ده، د چا د ګټو دپاره افغانان وینه ورکوي، د چا د ګټو دپاره دغه د 100,000 د 15,000 افغانیو مزدور عسکر خپله وینه تویوي. تاسې ته محترمه د اسلامي امارت غیږ خلاصه ده، اسلامي امارت غیږ تاسې ته خلاصه ده. په تیرو 100 کلونو کې خصوصا له هغه وخت راهیسې چې اسلامي امارت د جلب و جذب کمیسیون جوړ شوی ده تر اوسه پورې هم کوم عسکر ته د تسلیمۍ جمله نه ده کارول شوې. مبین صاحب تاسې دې نکتې ته متوجه یئ؟ کله چې عسکر تسلیمیږي هغې ته د تسلیمۍ جمله نه کارول کیږي، هغې ته ویل کیږي چې د اسلامي امارت سره یو ځای شو. تسلیمي نه کارول کیږي د دې په خاطر چې دغه عسکر دا احساس د کمترۍ ونه کي، احساس د ذلت ونه کي. ته موږ ته تسلیمیږي نه محترمه، ته زموږ سره یو ځای کیږي، ته افغان یې، ته د ما ورور یې، ته د دې خاورې بچی یې. ستا کونډه یتیم ما ته پاتې کیږي، ستا کونډه یتیم دې ملت ته پاتې کیږي. تا که زه ووژنم خپل ځان وژنم، خپل افغان ورور وژنم، ته د بل چا د ګټو دپاره قرباني کیږي. زما ارزو له تا څخه دا ده چې ته باید نور واقعیت درک کړي. اسلامي امارت تا ته ډېر احترام لري. اسلامي امارت ستا راتګ ته دومره تږی ده، ستا راتګ ته دومره تږی ده چې ستا د راتګ نه وروسته تا ته د تسلیمۍ جمله هم نه کاروي، تا ته د اسلامي امارت سره د یو ځای کېدو کلمه کاروي، ستا غاړې ته ګلونه اچوي، ستا راتګ بدرګه کوي. ولې؟ ځکه په تا یې زړه سیزي، ستا په راتلونکي یې زړه سیزي، ستا په ماشومانو یې زړه سیزي، ستا په کونډه یې زړه سیزي. ستا دا ماشومان د نیویارک او واشنګټن د ګټو دپاره یتیمان کیږي، د ټامیانو د ګټو دپاره یتیمان کیږي، د فلبرایټانو د ګټو دپاره یتیمان کیږي. او موږ نه غواړو چې ستا ماشومان د دوی د ګټو دپاره یتیمان شي. دوی که چېرته جنګ کولی شي خپل اولادونه دې راولي، تا دې نه رامخته کوي. ته زما افغان یې، زما ورور یې، زما د کلي وطن سړی یې. ته غولول شوی یې، ته خطا شوی یې، ته خپلې مجبورۍ اخیستی یې، ته خپلې بې خرڅۍ اخیستی یې، بې روزګارۍ اخیستی یې. په تا مې زړه سوځي. نه غواړم چې د جنګ په دې ژرنده کې دل شي. نه، ته جنګ ته مه رامخکې کېږه. تامیان د خپل اولادونه راولي، فلبرایټان د خپل اولادونه راولي،
تامیان دي د اروپا او د امریکا نه خپل اولادونه راولي، هغه دي موږ سره وجنګوي. دغه بیچاره افغانان دي موږ سره نه جنګوي. سرباز وروره په هلمند ولایت کې به مبین صاحب تاسو د سره بیا شخصي کې رابطه وکوي. په هلمند ولایت کې به تاسو ته موږ د جلب و جذب د مسؤلینو نمبر درکو او تاسو هغوی سره رابطه وکوي. تاسو هغوی ته خپل ځای وښیئ، په ډېر احترام او په کامل تضمین به تاسو راولي او تاسو ته به خرچه هم درکړي، تاسو ته به جامې هم وکوي او خپلو کورونو ته به هم رخصت کړي او ستاسو د امنیت تضمین به هم درکړي. او که تاسو د اسلامي امارت په صف کې خدمت کولو، تاسو ته هرکلی هم وایي، تاسو ته موقع د خدمت هم درکوي. مننه، ډېره مننه. معلومه شوه موږ ته خپله مې 8 کاله کېږي چې په دې لیکو کې کار کوم، خو کله چې موږ جګړې ته تلو د قومندان نوم به نه درخم، دی کله موږ ته وایي چې ته پر دا قومنداني دغه پلانکی منطقه ونیسېږه، پلانکی حصه په لاس درکوم، د پلانکي حصې مشر کوم دي. نو موږ ته دا معلومه شوه چې دوی د موږ د وینو تویول غواړي، خپله مخ ته نه ورځي. نو موږ ډېر وخت هغه وکړله خو وپایم کې ونه لیدله. هغه د موږ ته څومره وخت موږ وجنګېدلو، د پلانکي د ترهګر او د هغه په نامه یې مو وغولولو چې دلته ترهګر دی، داسې ده. نن دی هغه دی ځي، امریکایان په خپله مخه ځي او موږ ته موږ خپل افغانان یې سره پرېښولو، نه ترهګر سو، هېواد یې بېرته هغو طالبانو ته په لاس ورکوي. نو دا معلومه خبره شوه چې دا هېواد د طالبانو خپل هېواد زموږ ورونه دي. نو موږ اوس پوه شو ډېر. نو بیا هم د هلمند مجاهدینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته سفره وټاکي چې په دا شفره باندې موږ ته ځئ، زموږ غېږه درته خلاصه ده. بس زړه ته مې ولیږي که 2 ورځې یا 3 ورځې نور وخت وانخلي، د هلمند عسکر به انشاءالله ټول تسلیم شي، کوم چې موږ ورته ګورو. ځکه خوراکه هېڅ اقتصاد یې بیخي کمزوری ده، چې خوراکه موږ ته ګر سره نه ده را رسېدلې. د پخوا خوراکه اشره راته پرته ده، هغه یو څه دغه کوو. بس انشاءالله بس الله مې دې موږ ته سره یو ځای کړي، الله دې افغانستان یو اسلامي نظام راولي پکښې کې، ټول مسلمانان سره کې سرونه کې خوندي شي. نو موږ چې یو په حقیقت کې وخت کې به هم جنګېدلو، خو د وطن دپاره جنګېدو. نو اوس پوه سو چې د وطن دغه نسته، موږ ډېر سر اوس خلاص شو.